السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښه ورځ به مو پیل کړې وي او خوښ او خوشحاله یم چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د پکسل هب شپږم درس یا شپږمه ویډیو درته جوړوم. تېره ورځ مو هم په پکسل هب کې ډېر کار کړی و. تاسو زموږ مخکینۍ ویډیوګانې کتلی شئ. که چېرته مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر ټولو مخکې تر تاسو در ورسیږي. راځو نن درس شروع کوو. بیا راځو پکسل هب ته. تاسو به لومړی راشئ پکسل هب به اوپن کړئ. موږ تېره ورځ په پکسل هب کې کار کړی و. مثلا موږ نن راځو دلته د پکچر برخې ته پکچر برخه کې کار کوو. تاسو به راشئ پکچر ته. پکچر کې لومړی کلر دی. تاسو کولی شئ چې دلته کلر ورته بدل کړئ یا رنګ. مثلا هر ډول رنګ چې تاسو خوښوئ د لاندې برخه کې په کلر باندې به کلیک وکړئ. زه دلته راځم دا رنګ ورته انتخابوم او بیا به دلته په دې چک علامه باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته راځو ترانسپیرنټ برخې ته. کله چې په ترانسپیرنټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته به د بګراوند چې دی یا د حکمل لاندې دا کوم بګراوند چې دی دا به ختم شي. نو موږ راځو ترانسپیرنټ ته. دلته د ترانسپیرنټ په واسطه رنګ څنګه شو ختم شو. بیرته راځو انډو ته د دې غشي په واسطه. دویم ایمیج سایز دی. ایمیج سایز معنا د تصویر اندازه. دلته ویت پراخوالی او لوړوالی هایت یې 1280 او 1280 دی. تاسو کولی شئ دغه هم ورته کم کړئ. مثلا 1500 پر 1280 پراخوالی د 1500 دا دی. پراخوالی یې کم شو. که بیرته تاسو ایمیج سایز ته راشئ او بیا 1280 کړئ نو بیا به هم پخواني حالت ته لاړ شي. دلته تاسو په خپله خوښه سایز ورته انتخابولی شئ. په دې برخه کې ویت برخه کې یا ویت په دې کې به تاسو ورته پراخوالی ولیکئ او په دې هایت برخه کې لوړوالی. نو اوس راځو کرپ برخې ته. کرپ هغه وخت فعالیږي کله چې تاسو یو نوی ایمیج راوړئ او هغه ایمیج کټ کوئ. په هغه برخه کې بیا تاسو کولی شئ چې کرپ استعمال کړئ. مثلا اوس راځو ایمیج ته. د ایمیج لارې تاسو کولی شئ چې یو بل تصویر هم راوړئ. مثلا تصویر که دا تصویر مو خوښ نه و دا رنګ ور اضافه کوئ. دا کوم ډول رنګ چې تاسو اضافه کوئ د منځنی یا بګراوند رنګ هغه اضافه کړئ. راځو بل فرام ګیلري. تاسو کولی شئ چې د ګیلري لارې یو بل عکس هم د ګیلرۍ نه ورته راوړئ کوم چې ستاسو خوښ وي د بګراوند دپاره. مثلا زه دلته دغه د کین ماسټر درس راوړم. دلته بګراوند لپاره دغه انتخاب شو. دلته به تاسو سایز ورته انتخاب کړئ. موږ چې کله د تلیفون لپاره سایز انتخابوو تلیفون سکرین سره چې سم راشي یا د ویډیو لپاره موږ 14 کالم نه یا د 14.9 دا انتخابوو مثلا په دې شکل. اوس دا د کرپ هم کار کوي. کرپ فعال شو. نو تاسو چې کله کرپ باندې کلیک وکړئ نو بیا هغه د کوم بګراوند عکس چې دی دا کرپ کولی شئ. مثلا زه غواړم دا عکس په دې ډول کرپ کړم یا یې پرې کړم نو دا دی دا ډول عکس راغی دلته. نو دا وه زموږ ویډیو یا د پکسل هب د زده کړې ویډیو. تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښې ورځ او بریالیتوبونه درته غواړم.